علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو زه احمد زی احمدی او تاسو ګورئ ټیکنیکل زیا چینل. ګرانو کتونکو لکه څرنګه چې ما نورې ویډیوګانې شیر کړې وي او هغې ستاسو دپاره معلومات وو، همدارنګه زه غواړم چې یو بله ویډیو هم تاسو سره شریکه کړم چې په دې کې هم ستاسو دپاره معلومات شته. یعنې که تاسو وغواړئ د خپل فیسبوک رنګ بدل کړئ یا په فیسبوک کې چې کوم لیکل وي که تاسو خپل لیکل کوئ، یعنې خپل کوم پوسټ چې تاسو کوئ او تاسو په هغې باندې کوم لیکل کوئ یا تاسو کمنټ کوئ یا د نورو خلکو هغه لیکل چې وي هغه تاسو ته راځي، د هغې رنګ څنګه بدلوئ او بله دا چې د فیسبوک نه ویډیوګانې څنګه ډاونلوډ کوئ. ډېره زیاته اسانه طریقه ده او تاسو به وکولی شئ چې دغه دواړه سیسټمونه په خپل موبایل کې وکړئ. نو که تاسو غواړئ دغه طریقه باندې ځان پوه کړئ او دغه سیسټمونه په خپل موبایل کې وکړئ، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په ټول سیسټم باندې پوه شئ. راځئ د ویډیو طرف ته. که تاسو وغواړئ دغه سیسټمونه په خپل موبایل کې فعاله کړئ، نو تاسو به اول د پلی سټور نه یو ایپ ډاونلوډ کړئ کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دې کې به تاسو خپل فیسبوک آی ډي ورکئ او دا به آن کړئ، نو تاسو به خپل فیسبوک ته لاړ شئ. دلته تاسو اوس کولی شئ چې خپل فیسبوک استعمال کړئ، د خپل فیسبوک نه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ او خپل فیسبوک ته رنګ بدل کړئ. بل په دې کې میسنجر هم شته دی کوم چې تاسو ته د سکرین په اسانۍ برخه کې ښکاري چې دغه کلیک کړئ، تاسو به خپل میسنجر هم په دې کې استعمال کړئ. اوس راځو د دې رنګ بدلو چې د فیسبوک رنګ څنګه بدلیږي. نو په سکرین کې تاسو ته په اسانۍ کې ښي سایډ ته دا کم درې ډاټ چې ښکاري دغه به کلیک کوئ، نو تاسو ته به څلور آپشن راشي. دلته بیا تاسو سیټینګ کلیک کوئ، نو تاسو ته به دلته ډېر آپشن مخې ته راشي چې دې کې اوس تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک رنګ مو بدل کړئ. تاسو په سکرین باندې وینئ کلر دیم سره د فیسبوک په اسانۍ برخه بدلیږي چې تاسو هر رنګ وغواړئ نو خپل فیسبوک ته د خپل فیسبوک په اسانۍ برخې ته هم دغه رنګ ورکولی شئ. بل لارجر ټکسټ دی، یعنې دې سره د فیسبوک لیکل غټیږي او واړه کیږي. که تاسو وغواړئ لیکل دې ماته غټ وښایي نو بس تاسو دغه لارجر ټکسټ باندې کلیک وکړئ، دا آن کړئ. بل نایټ موډ دی چې نایټ موډ سره د فیسبوک ټول رنګ تورېږي، یعنې زه دا آن کوم. دلته تاسو اوس وکتو چې د فیسبوک ټول رنګ تور شو. بل د نایټ موډ نه کم په اسانۍ آپشن چې دی دې سره د فیسبوک دغه ټول رنګ یو قسم کیږي، یعنې دغه په اسانۍ برخه هم د دې لاندنۍ برخې په شانتې یو شان کیږي. که تاسو غواړئ دغه ټول سکرین دې تور شي نو همدغه په اسانۍ آپشن هم آن کړئ. بل اوس ګورو چې د فیسبوک نه ویډیوګانې څنګه ډاونلوډ کیږي. نو راځئ دغه طریقه هم تاسو ته په دې ویډیو کې وښایم. دلته تاسو ته اوس په سکرین باندې یو ویډیو ښکاري، زه غواړم دا ویډیو ډاونلوډ کړم. دا ویډیو چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو دا به ډایرکټ تاسو په ګیلرۍ کې سیو کیږي. اول ته کو تاسو بیا هر وخت غواړئ نو تاسو په اسانتیا سره هم دا ویډیو کتلی شئ. که تاسو غواړئ دا ویډیو ډاونلوډ کړئ نو د سکرین په لاندنۍ برخه کې ښي سایډ ته دا کوم د غشي نشان چې ښکاري په دې به کلیک وکړئ نو ویډیو به ستاسو ګیلرۍ کې سیو شي، یعنې ډاونلوډ به شي. دلته اوس تاسو ګورئ چې په سکرین باندې ویډیو ډاونلوډ شوه، یعنې ویډیو ډېره زر هم ډاونلوډ شوه، په دې معنی چې د دې مصرف ډېر کم دی او دا فیسبوک ډېر زیات تیز هم دی. نو ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې زه هر وخت تاسو دپاره همدغسې د معلوماتو ډکې ویډیوګانې شیر کوم چې تاسو ترې معلومات واخلئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.